د لوی بخونکي خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله لري جوړ او روغ اوسئ. نن مې غوښتل چې په دې ویډیو کې تاسو سره خپل یو ګران ملګری چې تر اوسه هغه ملګری ما د نږدې نه لیدلی هم نه ده، د هغې نه په مننې سره چې موږ تاسو ته په دې چینل لپاره د دې کاروبار چې موږ دا تاسو شروع کړی ده او غواړو چې دغه درسونه د انلاین په ډول باندې د یوټیوب د لارې ټول ملګرو ته ورسوو. موږ سره یو ډیر ستر کومک وکړو او هغه ملګری زموږ او تاسو دې هیواد کې اوسېږي نه او فعلا هغه د درسونو او د مضامینو ته هیڅ ضرورت هم نه لري، خو بیا هم هغه مینه چې خپل وطن سره خپل ژبې سره او موږ سره یې دغه ویډیوګانې هلته کتلې وي او ویې لیدل چې موږ بعضې نواقص په ویډیوګانو کې لرو، نو ویې غوښتل چې دغه نواقص د دې لپاره چې حل شي او خپله یو حصه چې موږ سره کومک کولی شي هغه موږ سره وکړي، نو خیر دې اوسي هغه کومک یې موږ سره وکړه او هغې چې دا ملګری زموږ او تاسو یو ښه تکړه افغان، زموږ او تاسو یو انجینر چې انجینر زاهد نومیږي او د ناروې په هیواد کې اوسیږي او هلته هم د انجینر په صفت باندې کار کوي او دی ارمانو خپل چې زه ورسره وغږېدم تقریبا زه څو شپې څو وخته ورسره ډېر وغږېدم، هغه ارمانونه چې هغه افغانستان لپاره خپل هیواد لپاره لري هغه یې راسره شریک کړل. نو هغه د دې لپاره چې موږ او تاسو زموږ ویډیوګانې لیدلې وي، زموږ ویډیوګانې طبعا دا مشکلات خو موږ لرو ګران زده کوونکو، ما دا ویډیوګانې د ډېر کم هغې نه شروع کړي دي، یعنې د ډېر کم نه مې شروع کړي دي، څومره مې چې وس کې ده هماغه مثلا یو موبایل ده یو مایک ده مثلا تخته ده موږ پکې کار کوو او غواړو چې دغه درسونه چې ما زده دي تر چې زه یې مسلک خواته ځم دغه ټول درسونه د درس په شکل باندې یعنې د ویډیو په شکل باندې منځته راوړم. ټول افغانان مې چې پښتانه دي درې ژبې دي چیرته اوسېږي دغه درسونه ورته فري ډول باندې ورته ورسېږي او دغه درسونه د ووایي که یعنې نور هم ورته څه نه کړي، دغه کار ماته ډېر غټ کار ښکاره کېده. په دې چې ما کله پوهنتون وختو کې خپله درسونه ویل نو بعضو شیانو کې چې بندېدم او زده م نه ول، نو کله به چې یوټیوب ته تلم په خپله ژبه مې هېڅ شی هم نشو پیدا کولی، یعنې پښتو ژبه باندې په دري ژبه باندې ما هېڅ شی نشو پیدا کولی چې هغه درس پرې زده کړم او ډېر مشکل سره وم. نو دا مې ځان سره هماغه وخت نه ما ځان سره یو تعهد کړی و چې کله زه هم یعنې یو څه زده کړم او هغه مې یعنې دغسې اوس چې لکه څه رقم ویډیوګانې ډکوم داسې مې زده وي او کولی شم چې دا شیان خلکو ته ورسوم، حتما به ترې ویډیو جوړوم. که هغه خلک وګوري ونه ګوري خو دا خبره به ما خپل هغه کړې چې ما خپل ژبې لپاره خپل افغانانو لپاره یو کار کړی ده او یو څنډه د هغې ما ورسره چې کړې ده ما ډکه کړې ده. نو بعد د دې نه ما شاید ما نه نور ډېر تکړه تکړه استادان موجود وي او هغې د ما نه بعد دغه سیستم مخ ته بوځي او ډېر ښه جوړ کړي، خو یو قدم به ما هم پکې ښی وي انشاءالله هغې به مخ ته راشي. نو تاسو نه هم زما همدغه خواهش ده که علمیت لرئ ګران زده کوونکو هر برخه کې چې لرئ، ضرور نه ده تاسو په ساینس او ریاضي باندې په یو برخه باندې پوه شئ، حتما یو ښه سیستم خو به هم زده وي، یعنی ښه درس خو به هم زده وي، یو ښه خبره خو به هم زده وي، تاسو خو به یو استعداد په یو شي کې لرئ. هېڅ انسان په دنیا کې داسې نه ده پیدا شوی چې یو څه کې هغې د استعداد هم لري، نو هغه استعداد هم کوشش وکړئ چې هغې نه ویډیو جوړه کړئ په خپله خواږه پښتو ژبه یا په دري ژبه هغه یوټیوب ته واچوئ تر څو زموږ دغه ژبه د یوټیوب د لارې او د ویډیو د لارې نه چې څه رقم امریکایي ژبه یا انګلیسي ژبه نورې ژبې اردو مثلا پنجابي دا ژبې څومره چې پرمختللې دي مثلا ایراني ژبې دي مثلا خلکو ورته کار کړی د موږ زیاتره دوستانو چې مثلا لاس بندېږي هغې ویډیوګانو ته رجوع کوي هماغه ګوري، نو موږ څنګه خوند به وکړي چې موږ خپله ژبه کې ټول ویډیوګانې ولرو او ورته موږ او تاسو کار کړی وي. نو دا کار ډېر یعنې غټ کار ده، تنه زه په خپل ځان هم نشم کولی چې کوشش وکړم دا ټول پوره کړم. نو خیر دې وسي انجینر صاحب زاهد چې څه وخت مخکې یو هغه راته راولېږم یو ټچ تخته ده چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا تخته د کمپیوټر سره وصل کړو او بعد د دې نه مثلا په دې تختې باندې موږ خط ولیکو او بعد د هغې نه دا په کمپیوټر کې ثبت شي او موږ هغه ویډیوګانې ایډیټ کړو د ثبت په شکل باندې بیا یوټیوب ته او تاسو ته در ورسوو، هم به یې کار تیزیږي. نو انشاءالله دا هغه خو ماته نوی را رسېدلی ده، خیر دې وسي. نو دا انشاءالله زه د انجینر صاحب لپاره د هغې په نوم باندې یو سیریز ده چې هغه زه انشاءالله د کانکور 25,000 سواله دي چې هغې کې د کانکور مثلا شپږ نیم زره سواله د ریاضیاتو دي، هندسې مثلثات 2000 سواله، د هندسې 2000 سواله، د کیمیا بیولوژي ټول سوالونه دا ټول مضامین انشاءالله د همدغه سیستم باندې رانیسمه او ټول مکمل حلومه انشاءالله چې اجر یې موږ ته هم راورسېږي او انجینر صاحب زاهد ته هم ورسېږي. تاسو هم ورته دعاګانې کوئ په دې چې داسې ډېر کم خلک پیدا کېږي چې یو غواړي چې هېواد ته یو څه وکړي. موږ او تاسو ټول درد لرو، موږ او تاسو ټول غواړو چې وطن هم ښه جوړ شي، آباد اوسي، آرامه اوسي، هماغه د هغې لپاره موږ هېڅ وخت هېڅ کار نه ده کړی. مثلا که موږ زه داسې وایم چې حد اقل
تاسو خپل هغه کار نشئ کولی، بل څوک چې کوي یا د عقل تشویق کوي. هر رقم تشویق چې تاسو کولی شئ. مثلا دا ما لپاره ډېر غټ تشویق ده، ډېر یو غټ تشویق ده چې دې سره زه کولی شم تاسو ته ډېر خدمات وکړم. اوس یعنې دا تخته چې بعض مثلا مشکل ماته بیانوي چې تخته باندې سوال صحیح نه ښکاري یا صحیح نه لیدل کېږي، واضح ولیکل شي که نه، نو دغه مشکلات تر اوسه پورې ول انشاءالله بعد دې هم کوشش کوم چې هغه سیستم هم مخته بوځم، هغې کې هم درته حل کړم. او دا سیستم کې م انشاءالله هغه 15,000 سوالونه چې دي هغه به د اول نه تر اخره پورې مکمل په همدغه سیستم کې رانیسو او تاسو ورته متوجه اوسئ. کوشش وکړئ ګران زده کوونکو تاسو کومک ما سره هر ډول کېدای شي، یعنې هر ډول چې تاسو کولی شئ ما سره کومک وکړئ دغه سیستم به مخته بوځم. اول غټ کومک چې تاسو ما سره کوئ د دې ویډیوګانو په شیر کولو کې هېڅ وخت یعنې فکر مه کوئ، حتما دا ویډیوګانې به تاسو ټول ملګرو ته رسوئ. په دې چې ګران زده کوونکو داسې ویډیوګانې که تاسو نه ګورئ د تاسو وړوکی ورور خو به یې ګوري. یو بل افغان زموږ یو بیچاره چې چېرته لرې مملکت کې یا لرې ولایت کې پروت ده او کورسونه هلته نشته، هغه کورس ته تللی نشي او یو موبایل ورسره ده او د موبایل د لارې کولی شي دغه درسونه مخته بوځي، نو څومره به ښه وي. ته به خبر هم نه یې، تا ته به صدقې جاریه در روانې وي، خدا به تا ته اجر درکړي، ولې چې تا د باعثه هغه زموږ زده کوونکی هغه ورور زموږ ډاکټر شو، انجینر شو، دا به ورته ډېره ګټه کوي. زموږ او تاسو په پښتو ژبه کې او هم داسې دري ژبه کې داسې کار مکمل نه ده شوی ګران زده کوونکو چې مسلسل درسونه دي وي. یعنې پښتو کې داسې کار نه ده شوی چې اول نه دې شروع شي یو شی د آخره پورې د ریاضت علي درس ورکړي یا د کیمیا درس ورکړي یا د فزیک درس ورکړي. صحیح د بعض تخنیکونه به موجود وي او خیر دی اوس چې هغې کار کړی او ګام هغې دوښې او زه ورپسې راغلی یم، دا ګامونه نور هغې پسې ږدم، ما پسې به نور خلک راشي، دا ګامونه به کېږي. صحیح ده. نو تاسو هم کوشش کوئ چې هر رقم کومک کولی شي دا کومک وکړئ. نور خو تاسو رانداو زما ویډیو ګورئ، تاسو یعنې تاسو انټرنټ لرئ حتما، نو چې انټرنټ لرئ دا ویډیو کولی شي په خپل فیسبوک کې شیر کړئ. د دې په نیت باندې نه چې دغه ویډیوګانې هغه شي ماته دې شي ګټه نه راځي. تاسو یعنې دا درته وایم چې زما چینل چې ده د درته وایم چې هوایي چینل ده، یعنې داسې چینل نه ده چې هغه مونیټایز وي یا هغې مثلا پیسې ترې راشي او نه په افغانستان کې داسې یو تر اوسه کوم فرهنګ جوړ شوی ده ګران زده کوونکو چې ټول خلک دې درسونه ووایي، زحمت دې وباسي او د ویډیوګانو د لارې درس ووایي که نه، یعنې دا ویډیوګانو ته خلک دومره هغه نه ورکوي. او که دا یو سندره اوس ما درته اچولې وه، یعنې زه یوټیوب د خلکو ګورم، یعنې ډېر په کم هغې کې یو ویډیو چې هغې 3-4 لکه ویو لیدلي او زما ویډیوګانې چې ګورم ویو کم یې. علت دا چې دا درس ده او هغه سندره ده. نو هغه مملکت چې خلک په سندرو کې دومره وخت ضایع کوي یا فرض مثلا فلمونه دومره ګوري که نه، هغې بیا د دې تمه نه کوي چې وطن یې جوړ شي یا د هغه اسانتیاوې چې خارجي خلک لري هغه د لیدو ولري. نو زما هدف دا ده فقط چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه درسونه ښه ګټه واخلئ. که خپله مثلا دې سن کې ناست دی تاسو دا وخت تیر کړی وي، نو دا کومک به مې چې دا ویډیوګانې نور سره شریک کړئ او نور هغه خلک چې تاسو ګورئ چې په دې لاره کې کوشش کوي، زحمت باسي، درسونه یو شی یو خلکو ته رسوي، هر ډول کومک هم چې وي تاسو ورته ورسوئ، ورسره وکړئ تر څو دا سیستم ورسره نور هم ښه شي. او داسې نه دی چې ګران زده کوونکو چې تاسو یې وس نه رسېږي. او دا هم درته وایم ګران زده کوونکو چې دې پوښتنه مونږ نه کېږي، دغه درس زما زده و او دغه ویډیو دغه موبایل زما مخ ته وسیښی، دغه موبایل ما سره و، مایک را سره و، د دې توان و چې دغه ویډیوګانې زه ویډیو ثبت کړم. نو که دا زه پرېږدم هغې دنیا کې به ما نه پوښتنه کوي چې دا کار ته خلکو ته کولی شي ولې دې ونه کړه. نور یعنې دا درته څه وایم چې ګران زده کوونکو مونږ او تاسو چې په یو څه په وس کې دي دا شیان پوښتنه کوي، هغه چانه نه کېږي چې د هغې وسه نه رسېږي او هغې د فرض مثال ټوله ورځ باندې کې فکر چې زه خپل کورس رقم وچلوم، مشکل مې سره حل کړم، هغې نه پوښتنه نه کېږي. مونږ او تاسو نه پوښتنه کېږي نن هم ځوانان په کوم حالت کې دي، مملکت په کوم حالت کې ده. علت دا د دې ده چې مونږ بې علمي ته مخه کړې ده یا مونږ علم دومره توجه نه کوو او مونږ هغه قوي مرکزونه چې باید موجود وي هغه نه لرو. او حتی مو د یوټیوب نه بل رقم استفاده کړې، د سندرو لپاره، د فلمونو لپاره، هیڅ کله هم د درس په حیث باندې هغې نه استفاده نه ده کړې چې نور مملکتونه دې ته ډېره توجه کوي. نو تاسو نه زه دا هیله لرم چې کوشش وکړئ چې هغه خلک چې دغه لارو کې کار کوي، زحمت باسي، نو تاسو د هغې ویډیوګانې ګورئ، تشویقوئ هر ډول چې کولی شئ او بل دغه درسونه نور ملګرو ته رسوئ، نور کومکونه ورسره کوئ، هر رقم چې کولی شئ دغه درسونه ورسره کوشش وکړئ چې دا مخته یوسئ. دې صدقې جاریه کې به تاسو هم مشترکه سئ او هغه څوک چې دا کار کوي هغه هم ورسره هغوی. نو زه د انجینر صاحب زاهد نه خاصه ډول باندې ډېره مننه کوم چې موږ ته تاسو ته یو ټابلیټ راولېږه، دا 1/1 ده چې دا کمپیوټر سره وصلېږي او ټول سیستم یې څه وخت مخکې ما ته تسلیم کړه او خپله د ناروې هېواد کې اوسېږي او د هغې جنۍ د ویډیوګانې لیدلي وو، موږ سره یې کومک وکړه چې دا دغسې یو ټابلیټ ده په دې ډول باندې چې کمپیوټر سره وصلېږي او بعد د هغې نه د قلم په واسطه باندې په دې خط کېږي او ډېر واضح
ټول شیان په کمپیوټر کې ښکاري. تاسو باید دغه نه ګرافونه ټول سیستمونه به منظم ګورئ او بعد دغه نه تاسو کولی شئ چې د خط مشکل ده، د ویډیو مشکل ده، کنه چې یو خط صحیح نه لیدل کیږي نو هغه به تاسو ته واضح هغه شی. ان شاء الله کوشش کوو چې په دې طریقې باندې زموږ درسونه نور هم ګړندي کیږي. مونږ زما غټ مشکل دا ده چې تنایم او سیستم ته نور یعنې سیستم واسطه چې خپل مثلا ایډیټوم مارش خپل کوم د ایډیټ ټول مشکلات دی بخنه کوي ولې چې زه ایډیټر نه یم هغه څه چې کی هغه سیده ایډیټ کوم نو دا مشکل دا ده چې مثلا ویډیو یو دفعه تخته جوړه کړئ، یو دفعه کامره جوړه کړئ، یو دفعه هغه کې لږ وخت رانه نیسي. خو دې سیستم کې انشاءالله وخت بیا ډیر کمیږي په دې چې دې کې زه خپله نه ښکارم سیده یعنې په هر حالت چې ما کامره او دې شي ته ضرورت نه فقط کمپیوټر ته ضرورت دی چې دا ورسره وصل کړم او سیده ویډیوګانې ورسره هغه کومه کار وکړم. نو ډیره مننه کوم د انجینر صاحب زاهد نه. تاسو هم تل په یو دعاګانو کې یاد ساتئ او کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې خپله هم ویډیوګانې جوړې کړئ، د هر شي استعداد چې درکړي، حتی د یو گیم استعداد چې درکړي گیم جوړ کړئ، په خپله خوږه پښتو ژبه یې جوړ کړئ. انشاءالله هم به خرمایي هم به ثوابي، هم به مثلا هغه کوم هدف چې لري هغې ته به هم ته ورسېږي، هم به تاسو ته اجر خدای درکړي که نه. نو دې لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د کارونه دا کارونه مخته بوځئ تر څو خپله ژبه خپل هیواد غني وساتو او دغه پروسې کې چې حد اقل موږ ووایو چې دغه کار ما د هیواد ته کړی دا به ډېره غټه خبرې. نو ډېره مننه، خیر اوسئ. تاسو هم انجینر صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ او خپله هم کوم شی چې د لاسه کېږي هغه خلک چې درسونه ورکوي، هغه د خلک چې یو ښه لاره کې روان وي، حد اقل د ژبې تشویق خو کولی شي، حد اقل د یو شعر تشویق کولی شي، د هر شي تشویق چې تاسو هغه کېږي زور رسیږي نو دا مه هېروئ. ضرور نه ده ګران زده کوونکو وویل شي، یعنې موږ داسې نه ده چې تاسو ووایئ چې د پیسو لپاره یا د بل لپاره دا سیستم شروع شوی ده او تاسو یعنې داسې فکر وکړئ چې داسې کومک دې وشي. نه، هدف دا ده چې درسونو کې کومک وشي. هر شي کې به هم کار کړی، هر شي کې به هم زحمت کاږلی، خو هغه شی چې بنیادي دی هغې ته به تاسو کومک نه یې کړی. مثلا دغه سیستم کې تاسو که یو ځوان چېرته هغې مثلا درسونه جوړوي او خوږه ژبه لري، په خوږه ژبه روان ده او تاسو هغه پېژنئ، تاسو کولی شئ هغې سره کومک وکړئ، هغې سره کومک وکړئ، د هغې د سیستم د تختې بل سیستم بل د کامرې ټول سیستمونه ورته جوړ کړئ. انشاءالله هغه به ډېر منظم مخ ته لاړ شي. هغه ولې چې هغې استعداد لري چې دا ویډیوګانې د شیان جوړ کړي، نو تاسو هم چې ورسره کومک وکړئ نور به هم دا کار ښه کړي. لکه ما سره چې انجینر صاحب زاهد دا کومک وکړ، انشاءالله دې سره به ډېر تغییر راشي. زموږ ډېر ورونه به اصلا دا زما نه ده، دا اصلا دې د تاسو لپاره رالیږلې ده او د تاسو لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي. دا داسې شیان نه خوړل کېږي او نه نور استفاده کېږي. کله چې زه کار پرېږدم یعنې درس نه ورکوم نو دا سیستم نور زما په درد نه خوري، صحیح ده که نه. نو دا یو سیستم چې دی باید د تاسو لپاره استفاده وشي، یعنې بل هیڅ هدف لپاره نه استعمالیږي. درس ده، ویډیو ده، جوړیږي په هره برخه کې همدې چینل کې نشریږي او تاسو هم په فري ډول باندې دغه چینل کې ګورئ او هغه نور ملګرو ته رسوئ. خپله یې نه ګورئ، نور ملګرو ته تاسو دا تحفه ورکړئ. یعنې بهترینه تحفه د تاسو یو ماشوم لپاره، یو ورور، یو خورکۍ لپاره همدغه ویډیوګانې دي، همدغه یو کتاب ده چې تاسو یو کتاب ورته اخلئ ورته یې ورکوئ، صحیح ده. همدې سره د هغې د ژوند بدلیږي، هغې درسونه زده کوي او هغې نه ډاکټران، انجینران، همداسې ښه اقتصادداران جوړیږي چې هغې د کې که دې وطن ته هغې د ډېر خدمت وکړي او د وطن باندې تاثیر وکړي او د دې وطن یو وطن لپاره اوږه شي، نو تاسو د هغې په ټول زحمتو کې تاسو شریکه سئ، ولې چې تاسو باعث شوي چې هغې د درسونه د زحمتونه د کارونه شروع کړي دي. نو دې وخت کې نو یعنې دا مې دې لپاره چې دا ما ته رارسېدلی و، ما هم غوښتل چې د یو ویډیو په ډول باندې د انجینر صاحب زاهد نه مننه وکړم او تاسو ته م ووایم چې په هر رقم چې کولی شئ تاسو ځوانانو سره کومک وکړئ، خپله هم مثلا ویډیوګانې استعدادونه لري هم در سره جوړ کړئ او هر رقم کومکونه چې کولی شئ ویې کړئ. مننه، خیر اوسئ، ډېره مننه، په مخه.